السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. پاکستان کرکټ بورډ افغان کرکټ بورډ ته خبرداری ورکړې دي. د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي د افغانستان کرکټ بورډ ته خبرداری ورکړې دي ترڅو خپل لوبغاړي کنټرول کړي او د لوبلړۍ پر مهال د هغوی د لوبغاړو سره جنجال نه کوي. نجم سیټي نن د یوه خبري کنفرانس پر مهال وویل موږ د افغانستان کرکټ بورډ ته وویل چې خپل لوبغاړي کنټرول کړي. موږ د ګټلو او بایللو تجربه لرو، نو موږ کولی سو چې خپل احساسات کنټرول کړو. هغه افغان کرکټ بورډ ته د کمې تجربې پیغور هم ورکوي او وایي چې افغانان په نړیوال کرکټ کې نوي دي، نو دوی باید خپل لوبغاړي کنټرول کړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال اسیا جام سیالۍ پر مهال پاکستاني لوبغاړي آصف علي له آوټ کېدو وروسته له فرید ملک سره بد چلند کړی و چې فرید ملک هم ورسره لفظي شخړه وکړه. خو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمدزي اوس د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي دي زموږ عزت وکړي چې ستاسو عزت وسي. رئیس احمدزي ویلي دي موږ دواړه لوري د ICC تر اصولو لاندې لوبه کوو، زموږ عزت وکړي چې ستاسو عزت وسي. راځئ په شارجه کې له لوبې خوند واخلو. همدغه راز په لوبغالي کې د نندارچیانو ترمنځ اخ او ډب رامنځته سوی و چې اوس یې د مخنیوي لپاره تدابیر هم نیول سوي دي. که چیرې کم څوک په اخ او ډب ونیول سي نو جریمه به سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ او په دې اړه باندې ستاسو نظر څه دی خپل نظر لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.